د دولت مذاکره کوونکي هیات چیرته په چکر ځي؟ دا چې د افغان دولت مذاکره کوونکي هیات چیرته ځي، ولې ځي؟ سلامونه لیدونکو، دی ویډیو کې وګورئ. د دولت مذاکره کوونکي هیات وايي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره کابل ته ستنېږي او هڅه کوي چې پاتې مذاکرې په سرعت مخته لاړې شي. دغه هیات له 3 میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکراتو بوخت و چې بالاخره یې د ډسمبر میاشتې پر 2 د اصلي مذاکراتو پر 21 ماده‌یي کړنلاره او مقدمې موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکي هیات یوې غړي حبیبي سرابی پرون وویل چې دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ سره مخته لاړه شي. اغلی سرابی زیاته کړه چې په دې موده کې چې پر اجنډا بحث شوی هغه اساسي موضوعات دي چې د دولت له رهبرۍ او سیاسي قشر سره سلا مشورو ته اړتیا لري، ځکه نو هیات د رخصتۍ لپاره نه بلکې د مشورو ترلاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد دغه راز د ټولو اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته راځي او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو په رڼا کې په ورډ صورت سره مخته یوسي. میرمن سرابی وایي چې زیات تمرکز په دې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربند موافقه وشي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي دي چې تر 3 اونیو وروسته به خپل مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب شي. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي خو وایي چې په کار د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ شي. ښاغلی خیبر وایي چې دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه د امن سیمه شي، هلته اوربند وشي او مطلقه یو خپلواکه سیمه وي چې نه طالبان او نه هم افغان حکومت پکې دخیل وي. که په دغه سیمه کې خبرې شروع شي ډیره څرګنده ده چې له خبرو د سیمې او نړۍ د استخباراتو لاسونه لنډیږي. خو دلته خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مساعده چې نه د سیمې استخبارات غواړي د سولې له بهیر څخه لرې شي نه هم د نړۍ استخبارات. د ملي امنیت شورا وایي که چیرې د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب شي دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو د لاس وهنو به خوندي وي. وسلوالو طالبانو ویلي په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د ډسمبر په 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي خو په افغانستان کې د دې ډلې حملې بندي شوي نه دي. دا چې طالبان به افغانستان ته راشي او مذاکرات به دلته وکړي او کنه او که چیرې هم د دوی د رخصتۍ په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو کولی شئ د لایک تڼۍ کېکاږئ. تر بیا او بلې ویډیو اباد او خوشحاله اوسئ. ښه وخت ولرئ.